زمونږ درېیمه مرحله په ایچ ډي ایل سي کې چې کوم دغه سیسټم ډیزاین دی. سیسټم ډیزاین په دې معنا چې موږ کله هم لومړی معلومات مو راټول کړو، بیا مو هغې نه بعد انالایزز یا تحلیل یا څېړنه مو وکړه او موږ ولیدل چې زموږ په سیسټم کې اوس وخت کې له څېړنې یا تحلیل نه وروسته ډیزاین ته اړتیا ده چې موږ ډیزاین وګورو چې موږ سیسټم په کوم شکل باندې ډیزاین کوو. نو موږ سره درې عمده شیونه لاسته راځي چې لومړی موږ سره کنسپچوال ډیزاین دی، په ذهن کې یو خاکه جوړو. بیا لاجیکل ډیزاین دی چې هغه موږ ټیبل او انټیټیانې او د دوی ترمنځ ریلیشنشپ جوړو. او بیا فزیکل ډیزاین دی چې موږ هغه د ډیټا عمق ته کوزیږو چې موږ ډیټا په کوم شکل سټور کوو او هغې ته اکسس څنګه پیدا کوو. دغه ټولې طریقې چې کوم دي نو موږ وایو چې دا موږ سره ډیټابیس یا سیسټم ډیزاین یا ډیټابیس ډیزاین یا اپلیکیشن ډیزاین هر نوم چې ورکوئ په دغه نومونو باندې موږ یادوو. په دغه فیز کې موږ کوشش کوو چې لاندې سوالونه حل شي. لومړی how should the data be structured. موږ په دې فیز کې وایو چې زما ډیټا به په کوم سټرکچر یا په کوم شکل باندې وي، زما ډیټا به څنګه ښکاري، په کوم شکل یا په کوم سټرکچر کې به وي. دویم how will each user access the data. هر یوزر به زما ډیټا څنګه اکسس کوي، ډیټا ته به لاسرسی څنګه لري. صحیح ده. دریم how much data will be added to the database each day or each week or each year. دا هم باید موږ ته معلوم وي یا مخکې نه موږ سره معلومات وي کله چې موږ ډیزاین کوو چې زموږ ډیټابیس ته به هره ورځ یا هره اونۍ یا هره میاشت یا هر کال څومره ډیټا به دې ته اپلوډ کېږي. صحیح ده. نو هغه باید مخکې نه موږ باید سنجولي وي او هغې ته موږ هغه صحیح ترتیبات مو ورته نیولي وي. بل موږ وایو چې په ډیزاین فیز کې موږ دا هم وایو چې کوم ټکنالوژي به یوز کېږي. صحیح ده. کوم به مې اپلیکیشن پروګرام لپاره به مې کوم لینګویج وي، ډي بي ایم اس به مې څه وي، نور وغیره وغیره. زه به کوم سرور استفاده کوم، زما سیسټم به په یو کمپیوټر وي، سنټرلایز سیسټم به وي، ډسټریبیوټډ به وي. دا ټول شیونه باندې دلته بحث کېږي. بل موږ وایو چې کوم ای آر ډیز یا ډي اف ډیز به موږ په دې پروپوز سیسټم کې موږ سره موجودې وي. په ای آر ډي او ډي اف ډي باندې بیا وروسته انشاءالله بحث کوو، خو اوس دومره پوه شئ چې ای آر ډي معنی انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام. کله چې موږ یو ډیټابیس جوړو په هغې کې مهم شی ای آر ډي ده. یا موږ اول ماډیول غواړو چې یو پروژه په څو ماډیولو باندې وویشو، بیا په هر ماډیول کې انټیټیانې راوباسو. انټیټي هغه څه ده چې هغې نه به وروسته موږ ټیبل جوړو. او آر یا ریلیشنشپ د انټیټیانو د ټیبلو ترمنځ اړیکه ده. او ډي ډیاګرام شو. په دې به وروسته انشاءالله ډېر بحث کوو. پنځم شپږم فصلونه فکر کوم په همدې باندې دي دواړه هم تر اووم پورې. او ډي اف ډیز یا ډیټا فلو ډیاګرام په یو سیسټم کې صرف هغه فلو یې موږ ګورو چې زما ډیټا له کوم ځای نه راځي، په کوم طرف ځي او د دې هغه فلو څنګه ده، څنګه چلیږي. نو دا هم په دغه فیز کې په دې باندې هم موږ بحث کوو. نو کله چې زه سیسټم جوړوم په هغه سیسټم کې باید ماته ټول شیان معلوم وي چې زما ډیټا دې خوا نه راغله، په دې شکل به راځي، دلته به سټور کېږي، دغه کس به ورته لاسرسی لري، عام خلک به ورته یا لاسرسی لري یا به نه لري. دا ټول شیونه به راته معلوم وي او بل ټکنالوژیانې به هم راته معلوم وي. ځکه دا ډیزاین فیز دی. که موږ لږ نور هم عمق ته یې کوز شو نو موږ سره دغه ډیزاین کې لومړی ما سره کنسپچوال ډیزاین دی. کنسپچوال ډیزاین کې موږ وایو چې this kind of design contains a conceptual and virtual design. داسې یو ډیزاین دی چې په ذهن کې یو خاکه ته جوړی، ورچوال شی دی، کنسپچوال شی دی، یو خیال پلاو دی چې زه به په دې شکل باندې ډیټابیس جوړوم، زما های لیول ډیزاین به وي، زه به په پریکټیکلی به بیا داسې یو څه جوړوم. صحیح ده. خو دا ته په مایند کې په ذهن کې دا خبره وکړو. لاجیکل ډیزاین یا لاجیکل ډیټابیس ډیزاین دا بیا داسې دی چې دا ستا کومه خاکه دې په ذهن کې جوړه کړې وه، دا ته کنسپچوال ډیټا موډل او ریلیشن ټیبلو ته دا ته ټرانسفارم کړې، هغې ته یې واړې. یعنې څه معنا؟ له دې نه ته ریلیشن یې جوړې کړي، له دې نه ته ریلیشنشپ جوړ کړي، اړیکې جوړې کړي، ټیبل یې جوړې کړي او بیا هغه ډیټابیس کې ووایي چې زما ډیټا به په ټیبلر شکل کې وي یا زما ډیټا به په کوم شکل کې وي. هغه کاغذ ته یې ورسوي په شکل باندې، هغې ته ټیبلونه ورته جوړ کړي. صحیح ده. بیا ریلیشنل سکیمه جوړ کړي. ریلیشنل سکیمه په دې معنا چې هغې کې موږ وایو ریلیشنل معنا ټیبلر معنا چې هغه له کالم او له فیلډز نه جوړ وي. صحیح ده. ان ټیبل شکل وي. او نارملایزیشن بیا په دې معنا چې هغه موږ نارملایز کړو، نورمال حالت ته یې راولو. څه معنا؟ په یو ډیټابیس کې که موږ سره څو ټیبلونه وي موږ وایو چې دا باید نارملایز کړو. بیا وایو فرست نارمل فارم، سیکنډ نارمل فارم، تھرډ نارمل فارم، بیا وایو که ژوندو
نو زموږ هدف هلته دا وي چې ریډنډنسي ترې لرې کړو. ریډنډنسي په دې معنی چې یو ډیټا بار بار راغلی باید بار بار رانشي، یو ځای راشي. بل کلیر سیمنټیک وي موږ سره، دا معنی چې یو بل سره ډیټا مکس نه وي. صحیح ده. او بل دا وایي چې هغه ډیټا چې هغه پرایم اټریبیوټ نه دی، یا باید په پرایم اټریبیوټ باندې فنکشنلی فولي ډیپندنت وي. څه معنی چې هغه عادي اټریبیوټ باید په دې پرایمري کی باندې پوره تکیه کړې وي. نو دغه حالت ته موږ نارملایزیشن وایو، که جونو به بل ته وایو. خو په دې فیز کې باید ما سره لاجیکل ډیزاین کې موږ دغه شی نه هم په ذهن کې نیولې وي. او بل موږ produce a well structure for database development. موږ یو صحیح سټرکچر د ډیټابیس ډیولپمنٹ لپاره موږ جوړ کړو، ځکه دا موږ سره لاجیکل ډیزاین دی. صحیح ده. هر څه د ډیزاین نه کېږي. او اخري زمونږ په ډیزاین کې فزیکل ډیزاین دی یا فزیکل ډیټابیس ډیزاین دی. دا نو هغه بخش دی چې موږ بیا لږ عمق ته نور هم کوزیږو، او موږ بیا وایو چې فزیکل ډیټابیس ډیزاین از د پروسس اف سلیکټینګ د ډیټا سټوریج. د ډیټا سټوریج خبره کوم چې ډیټا زه څنګه اوس پکې سټور کوم، یو خبره. دویم ان ډیټا اکسس، او زه بیا هغه ډیټا ته ریټریول وګورم چې ډیټا ته زما لاسرسی څنګه ده، زه څنګه ډیټابیس نه راخلم. نو په دې حالت کې موږ سره چې کله ډیټا او ډیټابیس ترمنځ خبره راغله، موږ مخکې ویلو چې د اپلیکیشن پروګرام او ډیټابیس ترمنځ اړیکه به د چا په ترو کېږي، ډي وی ام اس په ترو. ډیټابیس منیجمنت سیستم چې دا خپله یو موږ سره یو سافټویر ده، دې په تور باندې دا هم ته موږ ډیفاین کوو چې کوم ډي وی ام اس. بل به دا ډیسایډ کوو موږ چې فزیکل ارګنایزیشن د ډیټا لپاره به ما سره چیرته وي. زه ډیټا به کوم ځای کې سټور کوم؟ آیا مخابراتو ډیټا سنټر کې سټور کوم؟ آیا یو این کوم ډیټا سنټر دلته سټور کوم؟ هیواد نه بهر هیواد کې داخل کې اکثره خلک چې ډیټا سنټر یې جوړوي کوشش کوي چې یو ډیټا سنټر په یو ښار کې وي، یو په بل ښار کې، حتی په بل ملک کې که یو خراب شي ډیمیج شي بل خو به صحیح وي. صحیح ده. بیا دا چې ډیټا له یو نه بل ته څنګه ځي، نیټورکینګ کې به مو ویلي ډیټا ریپلیکیشن او ډیټا ډوپلیکیشن به خپل کنسپټ دی چې ډیټا په هغې باندې ریپلیکیټ کېږي یا ډوپلیکیټ کېږي. صحیح ده. نو هغه ډیټا به وخت او زمان ورته ورکړی چې په دې وخت کې زما نوې ډیټا دې په هغې باندې ریپلیکیټ یا ډوپلیکیټ شي. او بل زموږ ډیزاین ډیټابیس پروسیسینګ پروګرام، هغه پروسیسینګ پروګرام یې هم موږ دلته څېړو چې زموږ سره به کم کوي، ځکه موږ سره دا فزیکل ډیزاین دی، هغه چې ډیټابیس به موږ سره فزیکلي څه رقم ښکاري. که دغه عکس ته لږ ځیر شئ تاسو وګورئ، موږ سره اول کانسپچوال ډیزاین خو په ذهن کې وښه کوه، البته رسمیږي نه. هغې نه وروسته لاجیکل ډیزاین کې موږ سره که تاسو دلته وګورئ، موږ سره په لاجیکل ډیزاین کې انټیټیانې ښکاري، دا څلور کونجه شکل کې یا ریکټینګولر شکل کې، اټریبیوټس موږ سره ښکاري، او د دې ترمنځ اړیکې یا ریلیشنشپس موږ سره ښکاري. دا موږ سره لاجیکل ډیزاین دی. صحیح ده. او فزیکل ډیزاین بیا عملا موږ ګودام ته راځو چې زموږ ډیټا به په دې ټیبولر شکل کې وي، یا به د رو په شکل کې وي، یا به د کالم په شکل کې وي. هر سیل به بیا ما سره یو سپیسیفیک ډیټا ایټم وي. صحیح ده. نو موږ سره فزیکل ډیزاین بیخي هغه ډیټابیس ته داخلیږو په حساب. دې نه وروسته بیا موږ سره چې کله موږ انفارمیشن مو هم راټول کړو، معلومات مو هم راګیدر کړو، انفارمیشن ګیدرینګ وشو، هغه مو بیا تحلیل کړه، څېړنه مو هم وکړه، هغه فیز هم وشو. هغې نه وروسته ډیزاین فیز هم وشو. نو په څلورمه مرحله کې بیا موږ سیستم ډیولپمنٹ کوو. سیستم ډیولپمنٹ په دې معنی چې هغه کوډینګ موږ کوو، امپلیمنټیشن کوو. دې نه 40% به مخکې کار کړی، 60% به په دې کار کوو، او 40% بیا دې نه وروسته چې زما سیستم صحیح جوړ شوی که نه، څو چې 100% پوره شي. نو دغه فیز چې دې کې موږ کوډینګ کوو، دې کې موږ امپلیمنټیشن کوو. او کوډینګ موږ څه وایو چې کوډینګ شوډ have or coding should be. Coding should have clear semantics. باید موږ سره clear semantic ولري چې د هغې سنټیک او سیمنټیک د معنا له لحاظه هم صحیح بیخي کلیر وي. بل کوډینګ باید کامنټس ولري چې موږ ته معلومات وشي یا بل یوزر ته چې دا څه لپاره شوي. کوډینګ باید په ام وی سی شکل موږ وکړو چې موډل جدا وي، ویو جدا وي، کنټرول جدا وي، ان میکس اچار به نه جوړوي چې بیا خپله هم پرې نه پوهېږي. بل په کوډینګ کې کوشش وکړئ سپریټ فنکشنز تاسو استفاده کوئ چې د هر کار لپاره ځان ته فنکشن وي. څه معنی؟ لکه پرنټ لپاره ځان ته فنکشن، د ډسپلی لپاره ځان ته فنکشن، د کلکولیشن لپاره ځان ته فنکشن، د هر څه لپاره ځان ته جدا فنکشن وي. او بل کوشش وکړئ چې کوډینګ کوئ انټرنیشنلایزډ شکل باندې کوډینګ وکړئ. څه معنی؟
کله هم چې تاسو کوډینګ کوئ هغه نړیوال یا انټرنیشنل معیارونه پکې مد نظر ونیسئ. بیا که هغه یوې ژبې ته څوک لوکلایز کوي نو بیا کیدلی شي، او که انټرنیشنلایز نه وي بیا لوکلایز کولی موږ نشو. صحیح ده. که چېرته مو دا پورته ټول کارونه وکړو نو بیا ریوزیبیلیټي کانسپټ به هم پکې ډېر اسانه سمانه. که چېرته د پرنټ لپاره یو فنکشن جوړ کړئ، سبا ورځ بل پروګرام جوړئ، دغه پرنټ فنکشن هلته هم کارولی شي. او که چېرته تا هر څه سره مکس کړه نو بیا نه کېږي. موږ تل د تاکید دا وي چې کله هم کوډینګ کوئ، کوډینګ یو ځای کې وکړئ. که چېرته فرض وکړه هغې لپاره ډیزاین کې کوم کار کوئ هغه جدا وکړئ، که HTML وغیره کوډ ورته کوئ هغه جدا وکړئ، جاوا سکرپټ هغه جدا وکړئ، سره مکس کوئ، ټول ما اچار مه جوړوئ، ځکه چې بیا خپله به هم پرې نه پوهېږي چې دا مو څه جوړ کړي. او هر کوډینګ لپاره خپل کومنټس ولیکئ چې بیا سبا ورځ تاسو هم پرې پوهېږئ او که بل څوک یې ګوري هغه هم پرې پوهېږي. کله چې کوډینګ هم وشو هغې نه وروستی مرحله زموږ د ټسټینګ او د ډیبګینګ مرحله ده. نو دا ټسټینګ او ډیبګینګ مرحله به بیا په بلې ویډیو کې ووایو.